3 هفتې مخکې لا ماته ښکاره کول شوی. تر ټولو هغه سخته ویډیو دې کومه وه چې تا په ډېر وخت جوړه کړې؟ په داخل افغانستان کې په یوه میاشت کې به زه تا ته دغسې فلم درکړم لکه هندوستان چې جوړوي. د دغه مسلک څخه دومره عاید ترلاسه کولی شئ چې خپل کور یا خپل هغه کوم پروډکشن چې تاسو لرئ دا په سالم توګه وچلوئ که یا یو د بل باید پیښې سره ونه کړو. بالکل. خاص چې دغه ډول شي ته څنګه پام شو چې داسې به د څو کلیپانو څخه یو کلیپ جوړوم بیا به زه پکښې راځم؟ زما راز دی چې خپل ځان ته دا ټوټه څنګه پیدا کړم. دا راز دا نه راته وایه چیرې دا زه اوس خلکو تر وښیم د دې څخه خلک غلط استفاده کوي. اوس پرې زه باسکل نه لرم. تاسو هېڅ نه واست او اوس چې تاسو د هغه خلکو څخه مخ اړوئ دا نو بیا بده. زه چیلنج هم ورکوم چې داسې یو نیم شانس شته چې د هغو کاپي درو ملکو ته اجازه ورکوم نیست جوړولی. جالبه خاطره د مینوال سره څه شي راغلی تر اوسه پورې؟ اولین وار ما د کرشمې سره په ټکسي کې هغه یو کلیپ جوړ کړی چې شته کومه ماښام چې بېدېږي بخارۍ بنده کړي بس خلاص. دې کې دا کوم غلاوې چې کوو دا زما دپاره ښه نه دی. ګل اغا شرزی ګل اغا شرزی ولې که ستا ژوند خو دې ستا ژوند یو فلم وای نوم یې څه شوی؟ او استاد مې هم دغه ارمان درلود دی چې پایه مې نه کړه او 580 پښتۍ نو راته ووایه چې سوشل میډیا فیسبوک یوټیوب داسې دا په کندهار کې یو څوک خپل مسلک ګرځولی شي په داسې ډول چې یو منظم عاید ځینې ترلاسه کړي. د یوې میاشتې کې به درته راټول کړم. ښه پلان دې ورته جوړ کړی دی، پلان دې ګرده جوړ کړی دی. نن په یاران مجلس پودکاسټ کې د کندهار یو داسې شخصیت را سره میلمه دی چې نه دی د کرشمې څخه چاره لري او نه کرشمه د ده څخه چاره لري. د ده څخه به نن په دې پودکاسټ کې بیخي ډېر څه زده کړو، هغه که د تمثیل په اړه وي، د ویډیو ایډیټینګ په اړه وي او یا هم که د ورځني ژوند د مشکلاتو په اړه وي. یاران مجلس پودکاسټ د سپر زاهد مبلن لخوا څخه سپانسر شوی دی. ویډیو تر پایه پورې وګورئ او د دغه شخصیت څخه بیخي ډېر څه زده کړئ. خان بھائی الله دې راوله. څنګه یاست؟ بیخي شکر دی الحمدلله د الله فضل دی خیرونه یو څه ژوندی اوسي. د هر څه څخه در مخه به دې اول خپل هغه اصلي نوم راته ووایه. اصلي نوم مې خان دی. خان د اوله سره په تذکره کې په پاسپورټ کې یوازې خان په رسنۍ کې وه. تخلص نه لرم. تخلص نه لرم. ما ویلي دي ما تخلص ساتنه غواړي. ښه خبره ده بیخي ښه خبره ده. دا راته ووایه چې تمثیل دې له څه وخته راپیل کړی دی؟ د 2018 څخه 2018 و چې هغه زه مثال یو نیم ملګري وه په عینومېنې کې پر درې ګزي به کښېنستلو نو اکثره فعالیت مو د هغه ځای سره شروع سو. ښه د تمثیل در مخه دې څه کار کوئ؟ د واو بسرای کې هم په روغتیا مارکیټ ښه او په ایبي شفا مارکیټ کې د دې د میرزایي کار هم کوي. ښه تقریبا 15 کاله مې د دې کار کوي. نو وروسته بیا چې دغه فیلډ ته راواوښتم بیا نو زما څه کار و کتار نور پاتې سو. نو نه کېږي ورسره تمثیل سره نه کېږي بالکل په راکې یوازې دې میرزایي کړې ده د دواو که دې بل کار هم تر څنګ سره کړی یا بس دغه میرزایي مې کړې ده د دواو پر برابر نور داسې چندانې کار مې نه دی کړی. او 3 کاله مې په دوبۍ کې وظیفه اجرا کړې ده په ګرګاش سنټر کې د اپل زون په نامه چې واټ دفتر و هلته مو کار کړی په 2009 کې. ښه تعلیم په اړه دې راته ووایه څونه تعلیم دې کړی دی؟ تعلیم مې چندانې نه دی کړی ګرده زده کړې مې کورنۍ کړې او زما پلار دې خدای وبخښي ډېر همکاري او کوښښ ده راسره کړې ده او پاتې سو نور داسې د بیابان دغه مې نه دی کړی نه مکتب نه داسې سنټر هېڅ شی ښه ماشاءالله در پکښې معلومېږي نه خلک چې وایي دغه لوړې پوهنځۍ څخه فارغه شوی دی. دا راته وایه دا خو اوس ته وایه مثال د خبرې په عینومېنې کې په سړکانو کښېنستلو دا کار مو راپیل کړي شوق مو څنګه ورسره پیدا سو؟ بس نو شوق داسې دی اوس ټلیفونان د ګلو په لاسو کې دي یو شی وینو ګای وخت په وطا کې ناست یو شی د ځانه جوړ کړی نو هغه کې به م نیمګړتیاوې ولیدلې یا به مې یو داسې شی ولیدي چې په زړه به مو ولګېدی لکه یو پیغام د ټولنې لپاره چې ته راسه ته هم داسې یو شی وکړه نو هغه به مو وکړي خراب به مو وکړي بیا به مو وکړي بیا به خراب سو خو حتی اخري به مو نه کړي سم نو باره مو شوق ورسره ډېر سو دلته د خلکو مینه و تشویق و او ښه شي ته به د خلکو زیات تشویق و بعد به بیا بد کمنټونه راکړل نو بعد مو ختمول ښه مو رامخته کول. داسې د تمثیل سره چې د چا شوق پیدا کېږي عموما د هر کار سره یو چا ته ګوري یو شي ته ګوري بیا د هغه شي سره شوق پیدا کېږي هغه کوم ممثل افغاني و هندي و چا ته مو کتلي دي چې داسې خو اکثریت فلمونه ګرده هندي ډېر ګوري او په ذات بیا د دې هغه منفي شان خو نه یو د دې خپل آهنګ و هغه د یو شان دي هغه د دې شان زموږ چې په کار و ټولنه به پکښې کې و مور و پلار به و د خور عزت به تعلیم به و مثال دغه یو نفر به و بس ته کلی بې واړوئ سره دغه یو هیرو به و موږ به دا فکر کوي چې دا سړی دونه کار کولی شي موږ خو په 100% باید کار وکړو بالکل او انسان هر کار عموما کولی شي چې یو کار یو څوک فرض کړي هغه کولی شي
ډېری ځوانان داسې وایي زه دا کار نسم کولی، حال دا زما هغو ته ډېر درد راځي. په څه خاطر داسې هېڅ یو کار نشته چې یو ځوان دې وایي چې زه دا کار نسم کولی. ځواني ده، طاقت لرو، غیرت لرو، هر څه لرو، نو ولې یو کار ونه شو کولی؟ جرأت غواړي. هر کار کولی شي، هر انسان که سره کې هر کاره دی، هر کار مثال کولی شي که ورته ودرېږي. بالکل نو اکثریت ستا خبره دغسې ځانونه مایوسه کړي بروي نه کېږي. لټان یې ځانونه مخته کړي. چلوم او بل تیاره چلوي، ما او د دې هېڅ فرق نشته. زده کړې کړي دي ما پرېږدي. بالکل که ما زده کړې کړي وای ما به هم تیاره چلولی سولی. دا راته وایي دا کار دې ته مثال د خبرې هغه ستا پر شم د سړک د غاړې دې را شروع کړي دي، بیا دې مخ ته نور ادامه ورکړې ده. وخت فکر کړی و چې تر دغه ځای دې ته را ورسېږي، په کندهار کې دې دونه شهرت ترلاسه کړې؟ یا داسې فکر نه دی کړی، بلکې کار ته مې زیات فکر و. دغه ته مې نه و چې زه به یو وخت داسې شی کېږم، بلکې کار ته مې کتله. ما درته وویل اول مې یادونه وکړله چې کار به مو خراب کړي. بالکل. نو د هغه څه به ما نور زده کړه وکړله چې زه څونه غلط لاړم، څونه پاس پاته شوم، څونه کمنټونه راغله، خلکو چې شي وویل چې شي نه وویل. دغه زما سبق و. او دغه زموږ د ډېرو خلکو هغه په اصطلاح کمزورې نقطه هم ده چې خپل کار کوي، که سم که غلط د خلکو د پروا نه لري. بس وایي زه کوم بلا دا سم دی، ته نه به پوهېږې، زه به پوهېږم. د هر کمنټ موږ ته یو شخصیت دی، یو سړي به دونه لیکنه راته لیکلي. اکثره وخت موږ یې ګرد کمنټ وایو چې د څه شي موږ ته لیکلي دي، ښه نظر راکړي، ښه سوجه راکړي. هغه زموږ غلطي را په ګوته کړي، وایي کېدای شي د ورته فکر نه وي، خو دوی دغه مینهوالو همکاري او کومک وشي دغه ځای زه راورسېږم چې خان یې به یاران یې. بالکل. انسان عاجزه دی، د هرې خوا څخه نه دی پوره. نو چې کله یو بل څوک یو شی راشي باید هغه څخه شی زده کړو. ځان داسې ونه ګڼو بس چې زه یم نو ممزرما ګرد ازما، داسې نه کېږي. هغه ګرد عمر ناکامه دی. بالکل ناکامه دی. دغه راته وایه چې تمثیل خو په ډېر رقمونو کېږي او د ډېرو خلکو اوس هم کوي. خاص دغه ډول شي ته څنګه پام شو چې داسې به د څو کلیپانو څخه یو کلیپ جوړوم بیا به زه پکښې راځم؟ دا خو بیا داسې دی، هغه خبرې ته م راځم. اولین اقدام کې د هر کار چې که زموږ د مسلک مطابق را شروع کړو، هر سړی ځان د خپل باید شخصي نظر ولري، یو د بل باید پیشې سره ونه کړو. که اوس مثال زه راولاړ سم وروره د منیر رقم اکټینګ کوم، زما دپاره بده ده، زه نسم کولی. د منیر ځای نسم نیولی، د ابدالي ځای نسم نیولی، د زرو چنارو د یو ملګرو ځای نسم نیولی. نو د هر یوه خپل تګلاره، خپل فکر، خپل نوښت دی. او پاس د یو بل پیشې ما درته ویل سړی خاموي مینا ده چې د زر کې تګ کوي نو برابر ته به خاندي. دا بالکل دا خبرې سره چې په دې خاطر زه موافق یم، ځکه خپله شخصي تجربه لرم. موږ چې کله په کندهار کې اول سر ولاګونه شروع کړل، نو په کندهار کې دا کار چا نه کوي، نه پېژني چا. موږ ولاګونه را شروع کړل، نو بیا دا رقم شو چې یو څو عمر په دغه نه په اټا په ګرمي کې د کندهار سړی په میله وتلی شي، نه په اټا په ژمي کې وتلی شي. نو د دوبي وخت موږ به ډېری وخت په باغ کې کښېنستلو، یارانو ته مې ویل مال راسې یو څو تمثیلي پارچې به جوړې کړو، ولاګونه خو نو هغسې نشته چې ووځو د باندې. اول سمه ده، خیر یو 15 شپږ لس مو جوړې کړلې، خلکو ډېرې خوښې کړلې. زموږ تر ولاګو هغه زموږ تمثیلي پارچې ډېرې وایرل شولې. اما کله چې به ما ورته کتل خوند به یې نه راکوي، ځکه چې موږ ممثلین نه وو، پر هغه طرز و طریقه نه سوی ورسره تللی. بالکل. اوس د خلکو خوښېدل په څه خاطر خوښېدل، هلته به یو خبره د خندا او یو ډري به پکښې کوي، خو موږ د ممثلینو توهین کوو، ځکه چې موږ تمثیل نه وو، دا یو پر یوه لاره روان بل به پر بل. نو د هغه راهیسې چې دا شان وکړه بره ما ورته خپل لاګونه مو پر ګاټه دي. ټوټو د څنګه فکر سو یا مثال څنګه اوس دا بیا بېرته ګور دا زما بخش سو. په دې کې مثال زه خپله یوازې لیکنه کوم، لیکنه چې مې وکړه بیا د هغه سینونه پیدا کول هم بیرته زما پر ذمه ده. و ګوګل کور ودان راسره همکاره ده، ما درته ویل چې نه کېږي یوازې ښه. او بل لیکوال چې دی هغه هم زه خپله یعنې که درته وایم په اوتو په لسو شپو باندې یوه لیکنه کوم چې هغه وی آی پي سکرپټ زه ورته وایم جلا کښېږدم، بیا که چیرې موږ ته یو اعلان یو شی راسي موږ دغه ورسره نظر ورسره شریک کړو، نو دی موږ ته تاییدیه راکړي، موږ کار را شروع کړو. بیا چې هغه پر څه طریقه به ډایرکشن کېږي، ایډیټ کېږي، هغه بیا کیسه پسې وژده، هغه نو بلا بیا کیسه پسې وژده. ستړیا د نظام کړی دی. دا راته وایه چې یوه ویډیو چې ته جوړوې، عموما ستا ویډیو مثال په وخت لږ یوه دقیقه 2 دقیقې تر 3 دقیقو پورې، دغه د 2 دقیقو ویډیو ستاسو څونه وخت نیسي چې ته یې جوړوې؟ 2 دقیقې خو مکمل اعلان دی، لیکن یوه دقیقه زموږ هغه تمثیل دی، د خلکو دپاره دی، د اعلان دپاره دی. دا تقریبا په 7 شپې، په 8 شپې او 10 شپې. دونه ډېر وخت نیسي؟ دغه وخت یې په چیش کې ځي، په لیکلو کې، په ایډیټ کې، په چیش کې ځي چې اول لیکنه کوم. بالکل. لیکنه وروسته بیا ما چې کومه لیکنه وکړله، اوس معنا زه و ته یو، معنا داسې په بدخشان کې روان یو، داسې سړی راباندې پېښ شو، دا ما نې ویشته کړه. اوس بېرته زما څه بدخشان غواړي او ما بلال باله ته بدخشان ته څنګه ځو،
امکانات یې نشته امکانات یې نشته نو زه به د بدخشان ثانیې پیدا کوم بیا به زه کروما ته درېږم بیا به زه څه شي کوم څه شي نه کم ډایلاګ به وایم کلوزاپ به مې څه شي نو دغه زموږ څه وخت اوږده پړپړه د کندهاریانو پر چم باندې دغه د سکرپټ چې لیکې عموما کوم شان ته فکر کوي یا کوم شی ګورې چې مثال نظرونه ترلاسه کوي یو کتاب لولې ویډیو ګورې څه شي کوي داسې شي ته نه ګورم اول خپل ټولنې ته ګورم چې مثال زما اکثریت د شروع کوو په دې کې موږ یو دوې خبرې که مسخرې وکړو نور ګره پیغامونه دي هغه پیغامونه دي چې پر تم مثال سره ستړی ځم لکه اوس د موټرسایکله پایي چارسو کې لرې زړولې او پاڅو ګران ولورونه سوله نه داسې اضافه داسې په ښار کې چې کوم منفي حرکات دي هغه موږ تاسې وینو نو زه چې یو څه د دوی اعلان کړم یو څه دا کړم الله خپله کمپلیټ شي ښه خبره ده ویډیو عموما ته جوړوې او ډېری وخت به داسې وخت راغلی چې ویډیو ستا عموما ګرد ویډیو کامیډي دی پیغام پکې کې دی خو په ازیا په کامیډي حالت کې دی دا راته وایه داسې یو جالبه ویډیو چې په هغه کې تا ریکارډوله بس ډېره خندونکې ستا خندا نه یې درېدلې هغه اکثریت دا شی راځي دا اوس کې موږ یو د افروکیر واسلینګ دپاره یو اعلان کوي چې هغه مقابل نفر هغه راجپال یاده و چې هغه د ښځې لباس کړی و او پاسو دغه صحنه چې ما جوړول نو ډېره خندا راغله چې دته به مې وکړه دا سیند ته یا زه ولاړ وم نو د خندا ځای و عموما د ممثلینو سره دا رقم حادثې ډېرې کېږي کله چې دی یو تمثیل کوي یا یو ویډیو جوړوي اسانه د خندا یې بیا د دې خپله خندا نه درېږي د دې د کنټرول دپاره ته څه شي کوئ نو هېڅ نه کوو بس کیمرمین ته وایي چې کټ اکشن غړپ وچ شو بلا کاش ښه خبره ده تر ټولو هغه سخته ویډیو دې کومه وه چې تا په ډېر وخت جوړه کړې یا دې مثلا د خبرې ډېر تکلیف پر کښلی نو پاته سو هغه داسې سته په مخ کې یو د هرات یو د غاړو فابریکې دپاره و چې هغه په میشن کې و یو د السبحان وچمې والا دپاره و چې هغه هم په میشن کې و چې هغه د داکنداره څخه شروع سو په کراچۍ کې ختم سو او میشن د هندوستان و هغه کې ډېر سفر په مهال ثانیې وې کښته و پورته هلته تګ و ان اعلان بیخي ولاړې شپېته اویا زره ته ورسېدې نو په دا خاطر هغه موږ لږ ستړي کړو او داسې هره صحنه ما درته وویله هر کلیپ دا اوس یو نیم شان زه اخته یم یو دغه ستاسو په مارکیټ کې ایبي کمپیوټر والا ته ما جوړ کړي په 14 شپې چې یعنې د کمپیوټر اعلان و په 14 شپې تکمیل سو نو اکثریت شان دغه رقم دی وخت نه راته معلومیږي خو کیسه ډېره لکه څنګه چې تاسو وایاست ډېر ستونزمن کار دی اوس که نو چې خلک ویډیو ګوري یوه دقیقه دوه دقیقې ویډیو ده دوی ګوري خوند پر اخلي مګم تر شا نه دي خبر چې په دې باندې تقریبا 60 شپې کوښښ شوی دی په دې زحمتونه کښل شوي دي اوس که چیرې مثلا د خبرې ستا تمثیل نه وای زده یا دې اوس شروع کولی یا دې تمثیل خپل هېر سوی وای هغه کومې غلطۍ وې چې تا په خپل دغه وخت کې کړي دي تر دا ځای پر رسېدو کې چې ته به اوس هغه نه کې تکرار اوس موږ ټولنې ته اولین وار ما د کرشمې سره په ټکسي کې هغه یو کلیپ جوړ کړی چې اولین وار و چې ما کرشمه راکاش کړه نو پر دا برابر باندې ډېر کمنټونه داسې راغلل حالانکې د دوی حق دی زغم او انتقاد د ټولو حق دی و سالم انتقاد په هغه کې دوی هنر ونه ستایل بلکې دا ښځې ته یې ګوته ونیول دا ولې ناسته ده حالانکې هغه فلم دی دا ولې دې راکاش کړه کندهار دې وشرموي پلان احوال زه څه دي پروا نه کوي هغه نکتې زما ټول په یاد وي نو دا یو شی باندې وشته کوي چې زموږ ټولنه یو پیغام غواړي او بل دغه مثال د ښځو پر برابر چندانې علاقمند داسې مینوال نه لرو چې زموږ د نوي شي سره عموما زموږ خلک د نوي شي سره نه دي جوړ داسې یو نیم ډایلاګونه به په تېر کلیپو کې زموږ څه وسوه یا داسې حرکات چې هغه به موږ ته منفي کمنټونه راغله یا به خلکو زنګ شخصي راووالي چې دغه دې غلطه وکړله یا دې غلط وویله نو هغه باید هېڅکله یو ممثل تکرار نه کړي اوس ګوره لکه قسم چیرې وی والله چې رښتیا په تمثیل کې ولا نسته قسم نسته انا نسته د مور دغه توهین نسته د پلار نسته که دې په واسه ښه یادوه که دې بد چې خدای دې وکړي چې لاک افغانۍ به دې پر اعلان نه وي میکه نو د هغه رئیس بیا الحمدلله کمنټ ما ته منفي نه دی سوی کمنټ منفي نه دی درڅه سوی دا به زه چوم په دې خاطر چې خلک ورسره حدیث وکړو ولې کرشمه تا بیا هم نه ده پرېښې هغه زموږ سسپنس دی هغه دغه به ویله یو خو دا هم بې وفایي ده که چېرې دې زه راپورته کړم زه دا ایله بعد دا په دې خاطر چې زموږ به یو شی یو ټوټه داسې شی په کار سوه هغه به د دې سوه چې کله به زما یو سین په کار سو هغه به د دې سره نو فقط ما دا تعقیبول نور مې یوه نجلۍ نه ده تعقیب کړې چندانې د دې علاوه هم که چېرې ته فکر وکړې ویډیو جوړوې یو څوک درته وایي مثال زه اعلان جوړوم زه تا ته وایم چې دا کرشمه بیخي ډېره سوې ده بله یې وراوله څوک راولې نو پاتې سو هغه که زه بیا پوښتنه ځینې کوم وروره زموږ د خوښې ممثله خو دا ده نور ته خپل اختیار ادي بار موږ ته عکس راواځي چې دغه مثلا ما تا ته اختیار درکوي وم کرشمه ما راوله نور ته پوس په کار دي پوس 4 څوک راولي بیا خو زه ستا سکرپټ ته ګورم مطابق که د هغه سین زه برابروم هغه به مجبور یم هغه کرکټر نجلۍ به زه پیدا کړم دا به نو هم ډېر وخت درڅه غواړي چې تاسې مثال یوازې که کرشمه کوي
تاسو د هغې هغه خپل د ویډیو سره مطابق کلیپ جوړوئ نو د دې ډېر فلمان به تاسو ګورئ یا به تاسو لیدلي په ذهن کې به وي چې دا صحنه د دغه سره ورته ده کتل کېږي نه د هر فلم 2 ساعته 2.5 ساعته بیا په 2 ساعته کې زما 3 ثانیې 4 ثانیې شاټ پکار دی یا مثال نیمه دقیقه دا امکان نه لري ما درته ویل چې هغه بیا زما سسپنس دی زما راز دی چې خپل ځان ته دا ټوټه څنګه دا راز دا نه راته وایه دا راز دا لکه هغه د خوړنځایونو چې یو ټاپ شی د خوراک لري د هغه فارموله نه وایي دا ښه خبره ده. اوس دغه ترازو اوس مثلا زه غواړم چې ستا په رقم دغه ایډیټینګ زده کړم د ویډیو بخش زده کړم زما څخه څومره وخت نیسي؟ هر سافټویر چې دی هغه 1 کال 1.5 کال کورس لري او په دې کې دونه سافټویرونه شته چې تر اوسه پورې یعنې په اصل کې 15% زه په ایډیټ کوم 15 پاته دي ډېر یا هغه په دې خاطر چې د نه امکانات په خاطر چې موږ امکانات نه لرو هغه کمپیوټران نه لرو هغه کیمرې نه لرو ډرون اجازه نشته کنې په داخل افغانستان کې په یوه میاشت کې به زه تا ته دغسې فلم درکړم لکه هندوستان چې جوړي بالکل لیکن دا دی چې امکانات نشته اجازه نشته سپورټ نشته او تجار چې دی هغه ما نه پېژني تجار پیسه پېژني دا ښه ټکي دي یادونه وکړه موږ په ټولنه کې په خاصه په کندهار کې عموما دغه یو شی سوی دی چې مثال د خبرې خلک مارکیټینګ ته زړه نه ښه کیدی چې دا یو اضافه مصرف دی دا لیکن اضافه مصرف نه دی پانګه اچونه خلک څه وایي نه دا لوګو لیکلي اوس مارکیټ اوس عادت هم نه دي اکثریت اعلانات داسې وو چې سړی ته وایي اعلان سلام علیکم چیرې روان زه مالته ټوکر رانیسم څه وایه و درځه اعلانات دا راکړه نو د خلکو زړه وهلی وو کله چې موږ د اعلاناتو مخ ور واړوئ نو اوس الحمدلله د اعلانات سته ډېری خلک اوس ټول ولایتو دا سته ټول ولایتو کې موږ جوړ کړي دي د کندهار اعلانات زه اوس دغه نه لرم لکه د کابل و هرات و شمال دغه ښه خبره ده ډېری خلک مثال د خبرې اوس پر مارکیټینګ باندې راغلي دي او عموما دغه رقم دی اوس په خارج کې ما یو بل ورځ یو راپور ویل یو شتمن کس و دی د یو غټې کمپنۍ مالک وویل زه که 100 افغانۍ چیرې ګټم په 100 کې 20 زه د خپل مصارفو ته باسم 20 ځان ته راګرځوم پاته 80 زه په مارکیټینګ مصرفوم ځکه چې که زه نن 100 ګټم د دغه مارکیټینګ د برکته به سبا زه 1000 ګټم بالکل خو ما درته ویل د پیپسي کمپنۍ سره چا پوښتنه وکړه دغه اعلانات خو ټوله نړۍ مو پېژني چې د پیپسي ستاسو معلومه ده باندې او تاسو په هفته کې یو اعلان هغه په کروڑاو پیسې باندې ورکوي ول دا اعلان ستا دپاره نه دی دا ستا بغل ته زوی چې ناست دی ول د هغه دپاره دی د روان نسل دپاره نو چې هغه خلک د خپل شی مشوره کړي دي نیپسي لکي زموږ شی په پای کې پروت دی په کاته یو 15 پیسې مې ځینې خرڅ کړه والا ما دې خرڅېږي څه کوو والا ګټه مې وخوړل دا چې پروت دی روان د وخت لپاره ته ځینې ځې زوی دې دلې کښېني دا ستا نوم چې په هر نامه دی دا پاته سو هلته کار پر شروع دی نو تر یو ځای رسېږي چې نن 2 زره پېژني سبا یې 6 زره پېژني دا راته وایه تا ولې ایډیټینګ خو ډېر وخت نیسي چې سړی زده کوي کم سافټویرونه مهم دي ګرده مهم دي اوس که درته وایم اکثریت دا رقم دی او مینهوال اکثره به یې پېژني یا به نه پېژني اوس ګوره فورډي سینما ده 3D افیکټونه دي ایډا پریمیر خو د هر چا زده دی کار ماسټر خو زما ستا په جیبو کې او پاسو دا کیپ کټو دا شان خو د سټوري او ټیک ټاک دا خو د هر چا زده دي درانه سافټویرونه راځي چې هغه د یونیورسل په نامه دي او PCS په نامه دي او داسې پروجیکټونه شته چې زما نومان اوس اسیر دي چې مثال زورور کمپیوټر نه وي هغه راخلاصولی نه شي ډیوینچي ریزولو دی راخلاص یې کو په هغه کې دی هغه دغه ماته کوي شان راښکاره کوي چې زما سر نه په خلاصېږي زه اوس مثال یو سړی د فلمه باسم زه هلته کښېنم دا د هندوستان د یاشراجو د غټ غټ پروډکشنو کار دی داسې زه اوس پکښې اخته یم دا ما هغه شاخ راکوش کړی نو په دې خاطر که څه هم وایم تکلیفي دی دا چې وخت ورسره نیسي په دې خاطر اوس یو سړی لایف خپرونه ده نه دي دي خوښ زه ایستلی شم بیرته ته ورځې هلته کښېنې کښېنولی دي سم و ما څه دا سوالونه م اوس په ډېر خلکو مسیجان وکړله چې ول دغه د AI دغه موږ ته را زده کړه د خلکو مخ چاړي مالکه زه چیرې دغه تاسو اوس یو هغه عام خاص اپلیکیشنونه هغه اړي یو مکمله فلم چې ته جوړوې ځان د خپل د خوښې هغه ستاسو وخت نیسي او په یوه میاشت کې ایډیټېږي دا اعلان یوه میاشت وخت نیسي نو په دې کې مالکه چیرې دا زه اوس خلکو تر وښیم د دې څخه خلک غلط استفاده کوي سبا به یو ملګري نه وي خوښ چې هر څه یې په وکړه هر وخت چې هر خواته یو وي تضاد شخصي دښمنیان یې بارونو هغه موږ ساتلی بیا نو کندهاریان بیا بارونو کار خرابېږي دا راته وایه چې ویډیوګانې ته جوړوې سکرپټس لیکې ایډیټینګ کوې کیمرامین ګرده کارونه ته کوې که یا یو بل چا ته دویم یو وخت ورکړی دی یو شی جوړ کړی ټیم لرو ایډیټر هم شته کیمرامین هم شته پروډیوسر او مثال لیکوال او پاتسو ډایرکشن کول دغه خپل ترتیب بیرته سمول دې ټولو ته زه یوازې یم ایډیټر ناست دی چې مثال کمپیوټر مې راخلاص کړي اوس څه شي کوم
دا دوري یوسه دا صفا کړه هغه هم ته ورته ناست یې نه کېږي بلکه په دې خاطر طرحه تا لیکلې ده اوس مثال ته ورسره ناست یې کوڅه تا لیدلې ده موټروان ته به وایي داسې تر کاټ کوو داسې موټروان بیا ته نه نو کار غواړي ګرده بالکل ګرده کېږي نه به یوازې بالکل ښه لکه څنګه چې د ایډیټ موضوع شروع ده تا ول کاین ماسټر د ګورد سره په جیبو کې دی نو د دې څخه معلومیږي چې مخکې ایډیټ په ټلیفون کې کوئ ساده ایډیټ کاین ماسټر کار دی ګرځره کې هغه د کمپیوټر کار نه دی اوس معنا یې دوکان ته سړی نه نوځي راوځي د لوحې عکاسي د اعلان جوړه دا ګره په کاین ماسټر کې د وسا موزیک پر کښیر کښته پورته که خط ورسره نوشته که بس ختم لیکن په خط کې چینجینګ راولل د افیکټونو ورکول کدي کار درون کې بیرته به کاین ماسټر د صفا دی کمپیوټر ته بناست کمپیوټر ته بناست شي د کاین ماسټر د کاین ماسټر دا راتوه د ټلیفون څخه تر کمپیوټر پورې د سفر د ایډیټینګ ده څومره وخت یې ونیوی 15 کاله وخت ونیوی چې د ټلیفون د ایډیټ څخه زه کمپیوټر ته راورسېدم ښه او هغه درنو پروجیکټو ته چې یعنی په ټول پاکستان او افغانستان کې او تر ایران پورې زه چیلنج هم ورکوم چې داسې یو نیم شانس شته چې د هغو کاپي درو ملکو ته اجازه ورکوم نیست جوړولی بالکل ښه په پیژم ځکه زه هم په دا ایډیټ کې لږ لږ ګوتې وهم تر یو حده پورې نو ځینې داسې شیان دي چې کتلي مې دي او ډېر ښه خوند یې راکړي دي او داسې خاص مې د چا سره نه دي لیدلي ښه خوند کوي ځینې افیکټونه تاسو کاروئ یا ځینې هغه سینونه چې تاسو یې کار کوي څوک یې نشي کارولی ډېر په سختۍ سره کارېږي دا راته وایي عموما دا رقم کېږي زه خپله ویډیو جوړوم زما سره خو ډېر پېښ شوي دي یو ویډیو مې په ډېرو امیدو په هیله او په ارزو جوړه کړې چې دا ویډیو به نو ځي وایرل کېږي به هغه پاته هیڅ نه وسي مګر یو ویډیو چې داسې بیخي د ماتې خولې جوړه کړې هغه ولاړه چې وایرل سي د هغسې سوي دي څنګه در سره سوي دي پیغام یې جوړ کړی دی د مور و پلار پر برابر شټک سوی دی یعنې که درته ووایم کمنټونه کم لایکونه کم نو ما داسې احساس و چې سړی دا شي کې دې غلطي کړې ده که څنګه مشکل دی لیکن یا خو اکثریت تر پیغامو ژر تېرېږي دغه مسخرهچي شي ته بیا درېږي زه وایم چې مسخرهچي شي ته دومره ژر مه درېږي لکه دا پیغام زما ګټه چې تا ته ایښې ده هغه ګټه ده دا ګټه نه ده دا فقط ستا وخت څه ایسو ودې خندل ته بیا تېره ستاسو لیکن که په ښه درکړل هغه پیغام دی ما یو ویډیو جوړه کړه په عینو مینې کې ناکي په ناکي د جمعې په ورځ وتلی یم چې ته راسه یو شی جوړ کړه نو مټۍ مې راکش کړي داسې کوم مخ ته خر ولاړ دی بیا د بیمار لاره نه راکړي زه ورته وم غماز هلته نجلۍ زنګ راولي وایي راسه وایي چې غمازان لاره ونه نیسي زه ورته وم دا دی غماز ولاړ دی خو هېڅ شی نه و سر سره باندې نه معلوم نه پیغام و نه هېڅ شی تېر شوم یو هفته بعد مې چې راخلاص کړي ویډیو وروره 15 لکه 14 لکه لایکونه شیر کښته پورته ولاړم پیغام ته فکر وکړي او ده ته رالم چې هېڅ معنا نه درلوده د هغه رقم را سره سوي دي په دوکان کې ولاړم ویډیو مې جوړوله نو تقریبا 3 ورځې ما پر دا ویډیو ولې چې ترتیب مې ور برابر کړي ایډیټ مې پکښې وکړي انیمیشنونه بله البته ویډیو 2000 ولاړل چې بیا چې ډېره خراب کړي بیا یو بله ورځ په باغ کې ولاړم داسې په یو هفته مې ویډیو نه جوړ کړی ما لاس کوچني اپشنونه دي 2-3 د ټلیفون پر دې ویډیو جوړه ویډیو مې جوړه کړله هغه 1 میلیون لاړ حال دا چې ما د دې غته جوړه کړې او پرابل چې مې وخت ضایع کړی و هغه نو چې شو هغه ویډیو چې و د خلکو دپاره ګټوره وه دا بله ویډیو چې و ما داسې خبرې پکښې کړې وه چې خلک بس متوجه وه خلاص نور شی داسې خاص نه کړل بیا دی د فیسبوک قوانین ما ډېر وویل زه چې اوس کوم کاپیرایټ شیان کاروم په ټول افغانستان کې څوک نشي کارولی ما د سټریکونه ما 8 څپې د لاسه ورکړې په 2 لکه پر 3 لکه پر 1.5 لک یو خو د کاپیرایټ خپل فیک لایسنس ما ور جوړ کړی دی چې هغه مې کار مخکې وړی بل چې په فلم کې رندم ځایونو چې اجازه لري دا به پیدا کړي بل به چې سیریس معنا داسې کولمبیا پکچر ولټیج پکچر ونه دی د یونیورسل سخت دغه لري کاپیرایټونه لري خو دا ما ټوله کار کړی دی یو شی زه در پای نه کړی لا 3 واره ویډیو را بلاک کړ هغه د پاشت پرې اوس فلم وسانې وي چې هغه ډېر سختریز و اخر اختار راکړي یونیورسل پکچرز عموما په کاپیرایټ کې ډېر سختریز لیکن نور مې اکثریت ځینې لکړي دي همای تر اوسه پرې چالان دي یعنی کاپیرایټ اعلانونه زه درشم چې 2 میلیونه ته ځان رسي رسېدلي دي دا په دې خاطر مې درته وویل چې دا هم بیرته زده کړه غواړي فیسبوک قوانین وایي ته خپل شخصیت ته خپله څه شي یې زه ورته هم زه خپله دغه یم خو ستا شی مې دغه پکار دی بیا دا کمپنۍ ته درخواست استو چې دا شی موږ کوو ستا اجازه ده نه ده هغه کې اجازه راکړه ووایه که نه بیا ځین تېرېږي دا راته کاپیرایټ ما ته خې پیژنو دا خلک یې نه پیژني کاپیرایټ څه دی یعنی د غلا یو شی سو بل شی سو ستا شی ما را واخیستی حالانکه انګلیش کاپیرایټ دی خپله وایي کاپیرایټ معنا کاپي صحیح ده زه هم صحیح دی نو چې صحیح ده بیا دې کاروم یعنی د غلا شی دی بل چا شی دی ستا لوحه ده د یاران په نامه زه راغلم ما هم یاران خلاص کړي ته دستي ماته درېږي چې ورور دغه زما لوحه ده ته نو یاران مو راشي یاران ټوکه یا تریکه یا بل شی کوي خاص دا نوم نشي کارولی نو عریضه را باندې کوې محکمې ته مې کشه نو دا حق ته لرې لیکن زه حق نه لرم چې ستا نوم کار کوم
نو موږ هم په دې کې دا کوم غلاوې چې کوو دا زما لپاره ښه نه دی. دا راته وایه چې د مینوال سره به خامخا په ښار کې ډېر مخ کېږي. جالبه خاطره چې د مینوال سره څه شي راغلی تر اوسه پورې؟ داسې نه ده راغلې، خو اکثریت داسې د شمال د خوا وه، داسې 3-4 ځوانان وه، دا یو داسې پت قد والا پکښې کې وو، نو هغه هم داسې مسخراچي وو. نو نارې یې راپسې کېدلې لرې د دغه سره وم، د پیرو سالون دې خوا چې راتېرېږي دا توتان چې دلته بارې نارې یې ور کرشمې ما سر خلاص و سړی ته یې بدې شاته وکتل، یو 4 ځوانان وه، نو دغه ښه قد والا یو چابک را روان بر را پرې وموښتي، بر یې مچ کړلم، بخښه به کوي بله کوم نه راګرځېدل. وینې دا د خپل یو دغه وو، خو پر ما یې وام تېر کوي سړی په د عام بازار کې د کرشمې مینې در یاد کړي دا څوک دی؟ دا څوک دی د کومه راغلی؟ شمال و ډېره مینه محبت ډېر دغه یې کړي دي. نو موږ هر چا د وخت ورکو او د ټولو ممثلینو سره دغه توقع لرو چې وروره اول پوسټ کوې نو دغه نه توانایي ولره چې کمنټ ته جواب ورکړې، میسنجر ته ورسه، هر سړی تا ته یو څه وایي، بالکل اواز یې واوره. او که ته دغونه وخت نه لرې نو بیا زه وخت نه لرم. عموما دغه اوس یو ممثل یا یو سلیبریټي هغه دغه پر چم باندې چې یو ځای ته رسېږي د دغه مینوالو د خاطرو رسېږي. که تاسو یو ځای ته رسېدلي یاست، هېڅ شی نه یم چې مینوال نه یي، موږ تاسې هېڅ شی نه. که دا خلک نه وای مثلا تاسو هېڅ نه واست او اوس چې تاسو د هغه خلکو څخه مخ اړوئ دا نو بیا بده ده، ډېره بده ده. موږ ته اکثره خلک مسیجان یا دغه وکړي، میسج وکړي، یو پوښتنه مې در باندې کول، زنګ راوي، وخت ورکو، ویډیو کال در کوم راویې که میسنجر ته زنګ در وم راویې وه، هېڅ چا ته مو نه ده ویلې. شکر تر اوس مهاله دغه مقام ته چې رسېدلی دا اوس مهال چې ته کم یې ډېر اوږد سفر دې کړی دی، په لاره کې به دې ډېر خنډونه لیدلي یې، تر ټولو غټ خنډ دې په مخ کې څه شي وه؟ زموږ یعنې که درته ووایم دغه اوس سره ناست یم 3 هفتې مخکې لا ماته اخطاره کول سوی دی په داخل کندهار کې. زموږ پر وټساپو د کور مخ ته خطونه، په لاره کې وروره جانه خطونه او میسنجر ته زنګونه، دا شام موږ ته د وخته سره شروع دي. زه پوهېږم چې دا زموږ د ښار یاران دي، دوستان دي. زما هغه سړی نه دوست کېږي چې زه دته په دغه کې یعنې بد ووایم چې ته په موټرسایکله پایه پورته کړې ده او ما دی یاد کړي، نو ما ته به حتما دی یا به ما ته یو هغه چې کچری راخسي په سړک کې وغورځي او زه په پیغامو کې چیغې وایم چې دا مه غورځوئ دی مې بد وستایه، حتما دی دی. نو خو زه هغه ما ته رامعلومېږي کم کسان ما ته اخطاره کوي، هغه چې بیا کم منفي شیان موږ یاد کړي دي، موږ هغه خلک په نظر کې دي او تاوان تر اوسه پرې الحمدلله ما ته چا نه دی رسولی، ځکه دولت هم کور ودان راسره همکاره دي، راسره ولاړ دي تر خپله وسه. او که داسې که مشکل جوړ سوی جنایي او دغه ته هم دستي په لاس ورکړی دي چې ورو داسې یو مشکل شته، هغه بېرته راپه سوی دي، سره ورک سوی دي، خو کوم شی ما ته نه دی پېښ سوی، ځکه چې ما خپله چاته مشکل نه دی جوړ کړی. ویډیوګانې عموما جوړوئ، پورته کوي، فیسبوک ته بیخي ډېر کمنټونه درته کېږي، په دا بیخي ډېرو کې یو لږ څه اندازه منفي کمنټونه هم یې حتما د هر چا ته کېږي. دغه سره څنګه دغه کوئ؟ منفي کمنټ چې اوس یې موږ خپل شي ته ګورو، که چیرې د کمنټ زموږ د کلیپر سره سم و، برابر و، واقعا هم په هغه کې ما ښکنځل کړي او ده راته لیکلي وو چې خانه دا ښکنځل دې وکړه، زه دلته زړه هم ورکوم، ریپلی هم ښایسته ورکوم او قناعت ورکوم. او که کله د مور پلار پیغام یې او ده لیکلي چې وخت یې راضایه کوي، نو باره زه دلته هېڅ شی نه لیکم، نه یې بلاکوم نه یې خوا وړم، باره ورته نوشته کوم ماښام چې بېدېږي بخارۍ بنده کړي، بس خلاص. ښه پیغام ورکړې، بخارۍ ښه په ونه کړي چې معنا نور پر ما دې دغه نه دغه ستا سره دې فکر ستا. یو څو جالبه پوښتنه ته، مثلا که ستا خپل ژوند ته یو شعار ټاکلی هغه به څه شی وایي؟ نو داسې شعار خو ما درته ویل چې موږ شروع د کرشمې څخه کړې، بېرته ورته راګرځو او بې وفا نه یم. زه اکثره خلک وایي ته ولې وایي هغه سپین سره زمال خبره د کرشمې او مثال د هندوستان وایي د ایکټینګ د دې سره ده، زموږ د دې د راتګ سره ده چې ما دا په څونه فلمو یا په څونه اعلاناتو کې دا کار کړه، که چیرې دا اوس د دې موجوده وای یا زه هلته وای حتما به دې زما څه فیصدي اخیستې وای، حتی دولت به لا زه راټینګولی چې ته یې پله د دې ونډه ورکړه، دا څه حالي شي دي ورور جان، بالکل رویالټي فی خو ستا په نور نړۍ حق یې دی، بالکل حاکم دی. نو دا به دې خاطر برابر شعار کرشمه وای، کرشمه په کندهار کې. که چیرې په کندهار کې د یو شخصیت پر ژوند فلم جوړ شي، هغه که تجار وي، لیکوال وي، استاد وي، هر څوک چې وي، سیاسون وي، د چا کرکټر غواړې چې تا ادا کړې؟ نو پاتې سو ګل اغا شیرزی. ګل اغا شیرزی ولې؟ نو په دې خاطر چې یو خو د ښه اواز یې ډېر داسې ښه خوندور ډډ اواز دی او پاتې سو داسې کمې مینه والم ډېر لري او بل داسې انتیکه سړی دی، ښه مسخراچي، ښه داسې خراباتي،
نو پات سو بارانو په دې کې زموږ طنز ګرده پوره کېدی ښه مسخرې وي هم یو ډایلاګ پکښې کې او هم یو ښه کرکټر هم داسې روب پروت و نه داسې یو ښه جامع شی راکړی لکه KGF لکه KGF. دا راته ووایه که ستا ژوند خود ستا ژوند یو فلم وای نوم یې څه شوی؟ که زما ژوند یعنې فلم وای نو پاته سو وطن چې د هر څه مو کړي دي دغه د وطنوالو دپاره مو کړي دي که بیا کوو دغه د وطن دپاره یې کوو او په دغه کلیپو پیغامو کې چغې وو چې وطن مه پرېږدئ که څه هم چې هغه تللي خارج ته وایي وروره ته څه شي سولې ستا سره څوک ودرېدی ستا تجار ستا غږ واورېدی زر خبرې راته وکړي په خبرو کې مو پټ کړي موږ بیا هم د یوه سترګه راوباسو صحیح دي دا څه پروا نه کوي بیا پر راسو بیا پر راسو ځکه چې هغه د دلیل پر حق دی دغسې زموږ سره دا موږ تاسې تکرار کړی چې زموږ سره بلکل سوي دي پېښ سوي دي خو بیا هم زغمو بیا نو چې وطن مور ده نو د مور څه به نه زغلو بلکل نه به زغلو. یو پټ استعداد هر څوک لري. یو څوک مثال د خبرې د کاروباري تر څنګ یو ښه اشپز یو څوک یو ښه تبله مبله وي. ستا پټ استعداد څه دی د تمثیل تر څنګ؟ لیکنه ده بل داسې استعداد نه لرم زړګی لیکنه ده هغه چې په دې خاطر چې یعنې که ورته کښېنې بارونو ساعتونه زما څه وخت نیسي چې هر رقم اشپز سم هر رقم پیلوټ سم د هغو نه دماغ راڅه خوري او لکه دا لیکنه چې یو څو نومان د فلمو درته یادومه که هغه فلمان چیرې په افغانستان کې جوړ شوي وای یا په کندهار کې جوړ شوی نومان بیا د هغو پر ځای باندې په کندهاري لهجه څه شي وای؟ اول فلم ټایټانیک ټایټانیک په کندهار کې وی او استاد به هم دغه ارمان درلود وایي چې پاپایا مې نه کړه به او 580 کښتۍ نو په دالۍ کې به ولاړه وای. سوپرمین خو نو سوپرمین دغه دی نو زموږ دا خو نو بره راپورته ځوان یو مشهور فلم د ځوانانو ډېر باهوبلي کې له عاجزه به سمه باهوبلي ته داسې کم لقب نه ورته لرم ځکه چې یو غټ فلم دی او سر تر پایم تر اوسه نه دی کتلی فلم اعلان مې پکښې جوړ کړي لیکن سر تر پایم نه دی کتلی دا بیا جالبه نه کېږي ما درته ویل چې فلمو ته وخت نشته نه کېږي. باهوبلي فلم سره به زه یو خاطره درته وایم هغه اوله برخه خو چې انوراله خو نو دې کیسه دومې برخې ته پاتې یو ملګري مې فلم راکړي ول دا دې ویې ګوره باهوبلي فلم دی سمه ده زه نو هغه وخت نه وم په خبر سینمایي حالت کې هم ولاړم کور ته فلم مې سر تر پایه وکتې په پای کې کټپره ولاړ باهوبلي یې مړ کړي بالا فلم خلاص بابا دا ول الله م چابه کاندو په هغه نیمه شپه مې زنګ وویل ماله لږ دا فلم نیم راکړی دی وایي څنګه نیم دی ماله هغه مړ یې کړي کیسه ورکه شول فلم خلاص و کیسه ورکه شول ول نیم نه دی دا د هغې جوړ کړی دی هغه بیا نوره ښه وخت راځي خو نو اوس هلته هغه سینمایي حالت یې راکړي و هغه په پای کې لیکلي ټو بي کنټینیوډ هغه نه و پکښې هغه بیا ګرده شپه یې راسي وناسي کړه ستا یې جوړه کړه. اوینجرز فلم اوینجرز نو په تاسې پر مربوط دي وروره یاران ګروپ جوړ کړي ورګر راټول کړه سره سپایډرمین مزه سم افغان صاحب وروره جان دغسې سترګې چپټې نیک پیوري په موږ کې بیا غټ داسې څوک شته نه چې دغه رول وکړي د تانوس هغه ته موږ نفر لرو په خارج کې دی هغه به راوغواړو. پشپا نوم به څه شوی د پشپا فلم نوم دا هم خورا په د ځوانانو کې سره مشهوره دی اوس نو زه وایم نه پشپا ما اعلان ته اچولی دی ښه جکېږه نه یې دي تو ما له دونه کې لیکن ژر یې کږه نه تر ژره کږېدو پورې په ژاولو ژولو م وایي ژره کږېږي هغه به ښه ناکې و په موږ د ژاولو وخت تېر کړي هغه ناکې ولا خوندورې ژالې مه ژره کږېږي ژاولو فابریکه هم مزه راتلونکي پلانونه څه شي دي تر یو حده کې غواړې شریک کړې؟ زه غواړم چې زه چې کوم کار کوم یا مثال شروع دی داخل کندهار کې مثال غواړم چې ټول همدغه زده کړه وسي چې هر سړی زما په بخش کې مثال غواړي چې زده کړې وکړي ځان راپورته کړي زه ورته ولاړ یم ما یو پیج جوړ کړي په هغې کې کوشش ایډیټ لو ښودلی هغه یارانو ریپورټونه پر وواله چې څه په وکړي خو بند باره نه کېده زه کار به هغه ډېر سره لرې نو خوشحاله کېږو په ټولو چې در منزله ورسېږي او پاتې سو هر یو دې خپل تګلاره وټاکي چې زما کرکټر څه دی زه څه شي یم د یو چا پیشې دې نه کوم بلکل خپل شخصیت زه خپله څه شي یم هر شی چې زده کولی سي زه ورسره همکاره یم په هر سافټویر کې په هر اپډیټ معلومات کې په هر رقم طرحو کې په هر رقم چې دی زما په ما ښه کېږي زه ځان نه سپموم زه راتلونکي ته دغه پیغام لرې دا راته ووایه چې سوشل میډیا فیسبوک یوټیوب داسې دا په کندهار کې څوک خپل مسلک ګرځولی شي په داسې ډول چې یو منظم عاید ځینې ترلاسه کړي؟ هغه خو نو په افغانستان کې یو یوټیوب دی
پر پښتو ژبه په افغانستان کې پر فیسبوک باندې پیسې ورکوي نه حتما مګر سره کې ته فعالیت د دې کوي ویډیو باسته خارج ته دی بیا هلته روپۍ هلته کوي نو څه نومیږي د منیټایزیشن هغه بیا وروسته پر ویو باندې پیسې راځي نه راځي خو دلته نشته په افغانستان کې نو هغه ستړیا ډېره د منیټایزیشن څوک هلته په خارج کې وخت نه لري چې تا ته کښېني دونه کار وکړي ته خپل مثلا د خبرې د اکټینګ تر څنګ خو نو بل کار نه کېږي نه به ته هم کېدای شي نه به کېږي د شپې لیکنه د ورځې ایډیټ څو ګټلې ده دې شي څخه په شانو کې فرق شته اوس سړی ماته وایي تقاضا لوړه ده اوس نوی الماس ملل والا ماته ویل ماته اعلان را جوړ کړه په تیارې کې را جوړ کړه تیاره موږ جوړه کړله په 15 شپو کې موږ دا اعلان تکمیل کړي دا اعلان دی ته تمام په $300 په دې کې چې کوم پروجیکټ ما رانیوي په $170 هغه پروجیکټ ما رانیوي هندوستان است یو نفر دی دغه سره چې په لاره کې یو نیم شان هغه را پیدا کړي هغه 3D تیاره موږ جوړ کړه د نوم پر نوشته کې نمبر دکانداري موږ سره کې پاوا دکان د باندې هر څه مثال ګرځو اوس مثال یو شی به راځي سړی درته وایي د چوټو اعلان دی نو هغه داسې عادي شی سو کوچنی شی سو هغه تیاری او د دې مابین ډېر فرق نو په دې کې هر کوم اعلانات شته 2000 8000 10000 تر 10000 شته تر 50000 پورې هم شته نو هغه ته څوک ځان نه نیسي هغه ته یو څوک ځان نیسي مثال اوس د خپلواک صاحب د ضیافت رستورانت اوس د محتوای و دا شی مشترک په ټول افغانستان کې نیسي اوس د پروجیکټ تر اوسه موږ لیکلی اعلان دي لیکن د مصارف موږ حساب کې $800 تر رسیږي و دې مشکل نشته راته وک عمل سي ما چې لیکنه وسو بیا چې کوم غوښته تصویر راکوي ځکه ګرد پروجیکټ ګرد خارجي دي یعنی په داخل افغانستان کې ماته راکړي نه ماته لیک راکړي بیا موږ خرڅیږي مثال موږ پیسې ورکو بیا غوډي موږ خلاصو بیا کار وکړو بس هغه د یو ور د پاره چې خلاص بس ختم برای بیا با ماریم کار نزدیک اوس هغه د الماس موبایل د تاریخ سمون کار نه دی خسي ولا خلاص دا یو ور خرڅیږي نو حکم نه دی که زه تا دا شی در کوم اول ته نه واړې چې تکرار دی او پات سو دای خو به دی وزما چې مثال مصرف کړي ته بل ویل کې ختم سو دا سرتوای منظم عاید ځنې لري کله کښته کله پورته اخلو پکې راځي زموږ خدای سي هوایي کار دی په میاش کې دریو سلور شپږ واته اعلان سره پسې ګا په ګره میاش کې واده نام نه دا نه معلومیش مطلق نه معلومیش بیا د اختر د سیاست سي غاړ والا خیاط ټکران والا بوټو والا پیشن فروشي دا اعلی زورته مرور وختي راخ کوي ګره په وخت نه کیږي ځکه د یوې ورځې کار نه دي زما شی ویلان چپا کم په لاش په خلاصوي نس دا د نه راتول چې څو ګټه ما درته ولم ګټه پرې داس دی چې هغه خپل مسایل نه داس راتوي زه تر اوسه مهاله زه خپل لاند دغه درته بیان کوم ان شاء الله سال خلاصيږي تر اوسه پرې زه باسکل نه لرم وینې تر اوسه پرې انجاني په جیب کې آیفون نه لري په کرایه پروت یم په سړک ګرمي وینې هر سهار دور کېږم سودا وړم او پاتې سو نو چې په کرایه سپلم سیستم دا رقم سونه دا معلومیږي چې زه عاید یعنی بچت نه لرم په دې خاطر چې هغه دغه مسلک کې دونه ګټه ستنه بیا خاص په اعلانات کې په زورو کې یو اعلان جوړي چې هغه چورته وای چې 15000 ریال کې ته چې 15000 ریال کې و سر نه عادت لیکن زما کار ته چې وګوره کزه چیرې په بل ولایت یا بل مثال په بل هیواد کې وای د دې به ځانګړی یو قیمت وای بالکل وای پروډکشن وګر د خدمات هم دی کولای ما په فقط نوښته کولای او ډایرکشن به بالکل لیکن زه وایم چې ورور د دې دی لږ دی تل دی ولی یوټیوب ته نه اوړي الته خو ته وای چې مثلا یو عاید شي کې دا زما مسلک زما را شروع کړی دی هغه ساده تمثيل غواړي دا الته چلیږي کاپی رائټ دی دا ماج در پورته کړی یوټیوب بجم باندې ورزم باندې ګرد کاپی رائټ څنګه نه کیږي دکانداران تاجران عام خلک دی مارکیټینګ ته څنګه هڅول څنګه دی په دې په کول چې د مارکیټینګ څخه لپاره ګټه ده خو هغه ما درته چې اول اعلان موږ جوړ کی پورته مې کی په 15 شپږ کا سره له واتس اپ دا څنګه کوي په کم شرایط کې کوي موږ داس او سره نه عادت وو دی بول موږ داس اوس سړی دی ماته یو دم ودرې دی وي د الکوزي مالا اعلان راک نو الکوزي ته موږ فکر کوو دا خو برانډ دی په دوبۍ کې په ډیر ځای کې ستا او نامتو دی ټول خوان کتلې دی خو خلک پیژني اوس ما اعلان شور پورته کیږي د الکوزي د پار نو د نوم زبات پر کم یار راپورته کم او کم نه ورته وکم بیا زو کتابچه زو قلم بیا باندې وشته کیږي بیا به مصارف پروسته توای دا بیا د پیسو موضوع ته راځم دغه مسلک څخه دغه نه عاید ترلاسه کولای شي چې خپل کور یا خپل کم پروډکشن چې تاسو لري دا په سالم توګه وچلوي کیا بالکل د دفتر مصارف د کیمرامین د ایډیټر د مثال د خپل کور مصارف په بغل کې او پاتې سو کم اول خو شکر پور دا شی نه لرم مخکې مې درلود دی اوس الحمدلله نه لرم
نو هغه مو تر بغل ایستلي دي بچت نه ورته لرم دا په دې خاطر چې زما درته ویل چې یو خو دونه اعلانات سته نه بلکې ستا په ښار کې ممثلین ډېر دي تقسیمیږي چې 50 کسه فکر وکړي چې اعلان جوړو دا 50 کې 25 بیرته زی د نرخ په خاطر یا نه جوړي دا 25 په ښار کې بیرته تقسیم که 25 دیش ممثلین مثال دا واغت سره لاړ یو دوه پاتې کېږي یوه خبره عموما ما ځینې ممثلین دي اعلان ډېر په ګرانه بیه جوړي بیخي په ګرانه یو که چیرې یو عادي اعلان هم ورته وایي یو 2 دقیقې 3 دقیقې ډېره په ګرانه بیه جوړي مثلا ځینې دا به نه کوي وایي موږ یې په کیمره کوو په ټلیفون یې نه کوو ځینې وایي موږ سره مایکونه دي خبره د مایک د کیمرې او د دې شانو نه ده خبره د کار ده په کوم معیار چې موږ کار کوو په دې کې موږ سم کیمرې غواړي مایک غواړي شان غواړي لیکن ورسره مو دته هغه شی ورکړی دی چې د خپل پیسې نه دي ارمان که زه یو سړي ته ودرېږم $200 راکړه هغه اول ما ته وایي ته ما ته راکوي چې نو خو زه به دته سیمپل ورکوم که سیمپل زما په اعلانات کې پروت وي و ورته وایم آی غواړې 3D غواړې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته غواړې په کوم هېواد ته ما زه خط کړو په دغه هېواد کې را جوړ کړه موږ یې جوړوو هېڅ زور نه غواړي زه اوس غواړم د جوس اعلان مو جوړ کړي یو غړپ مو وکړي دا د کاش تر کرشمې ولاړو سترګې مې رول کړې بیرته رالو د ختم شو وینې په یوه دقیقه کې دا دونه غټ سفر لیکن چې دي هغه کار موږ ته کو نو برای تجارت ما ته یا بل اعلان ته ګوري چې دا هم په $100 و ستا هم په $100 نو باره بیا په عقل پر دلالت کوي وروره یو سړی وروره جانه پر مځکه یې غواړم که په اسمان کې غواړم مثلا تا ته واک درکول شو په کندهار کې د یوې ورځې دپاره د میاشتې دپاره د هر څونه وخت دپاره درې هغه مهم کارونه کم کارونه کوې اول دغه د موټرسایکله پایې دي دوهم چې د کچردانۍ خالي ده سړک ګرد د کچرو ډاک دي سال خلاص او بل ګران نرخ درې سره مهم شیان دي او په ځات د یوې میاشت کې به درته راټول کړم پلان دې ورته جوړ کړی دی پلان دې ګرده جوړ کړی دی کار غواړي نفر غواړي اخره کې د کندهاري ځوانانو دپاره یو پیغام دغه مې پیغام دی چې خپل د وطنه مه وځئ او آرامتیا او سکون په خپل هېواد کې دی دا چې زه یو ملک ته اوښتی یم او دی ما در څټ نیسي موټر ته مې پورته کوي په سهالت او بیرته ما بارډر پاس کوي ایران د هاخوا پاکستان د هاخوا نو دغه شان ته چې وګورم زړه مې ډېر درد کوي او راسه د دې به د لوږې مړه سو پیاز ډوډۍ به وخورو د دې به ښخ سو خو مه داسې بېننګو ځایو ته ځان ما احتیاجوي چې هغه په دغسې ذلت او په ضلالت سره موږ تاسې د خپل پاک خاور دی یعنې پاک افغانان په دغسې ضلالت راستي او نړۍ مو ویني ښه ثبت ښه عکاسیانې نو د دغه ځای څه دي بس ځان ګوري او نه دي شوري دا قاچاقي لارې دا کیسې دا معاملې ګرده خرابې ټرمپ اکا خو موساد ورته اړولې جوړې وځئ به بس نو دغه بدبختي ده خو زه وایم چې د خپل د یو د ډبره چې پر ځای پرته یې درنایي هغه اولنو خبره ګوره د ډبرې کرښه ده ناکې نه دي وي نو دوستانو دا مو د خان ممثله سره یا هم د خان بای سره یو پودکاسټ په دې هیله چې خوښ شوی مو او ډېر څه مو ځینې زده کړي تر یو بله پودکاسټه د خدای په امان